دیوه مې د پښتو په خپل وینو کړله بله احمد زره زیر صاحب ډیوه مې د پښتو په خپل وینو کړله بله اوس به پتنګان د پښتو دلته خامخا راځي اوس په پتنګان د پښتو دلته خامخا راځي ډیوه مې د پښتو په خپل وینو کړله بله اوس به پتنګان د پښتو دلته خامخا راځي نن د کشمیر تاسو ته 5 فروری دی کنه د کشمیر ډے ده نو په کشمیر په باره کې چا احتجاج کړی دی څوک چاته هر څنګه خپل هزار د کشمیریانو سره چا کړی خو ما خپل هزار د کشمیریانو سره د شعر په جبه کړی دی شعر او شاعري کې دغه په جبه مې کړی دی خو اندازې صداسې دی وایي چې کشمیر سخته مسله ده جلوسونو باندې نه کېږي کشمیر سخته مسله ده جلوسونو باندې نه کېږي او دا د غزا کار دی تقریرونو باندې نه کېږي کشمیر سخته مسله ده جلوسونو باندې نه کېږي او دا د غزا کار دی تقریرونو باندې نه کېږي وایي کشمیر سخته مسله ده دلته جنګ خلکه کول غواړي او غواړه کافران د دې کشمیر نه ختمول غواړي وایي کشمیر سخته مسله ده دلته جنګ خلکه کول غواړي او غواړه کافران د دې کشمیر نه تختول غواړي او دا خو سټیج د پاسه په ټوپونو باندې نه کېږي دا خو سټیج د پاسه په ټوپونو باندې نه کېږي او دا د غزا کار دی تقریرونو باندې نه کېږي کشمیر سخته مسله ده میون صاحب جلوسونو باندې نه کېږي وایي پاسه جنګ ته پاسه د هندوانو سره جنګ وکړي پاسه جنګ ته پاسه د هندوانو سره جنګ وکړي اے مسلمانانو کشمیریانو باندې ننګ وکړي پاسه جنگ ته پاسه د هندوانو سره جنگ وکړي اے مسلمانانو کشمیریانو باندې ننګ وکړي او قتل پکار دی احتجاجونو باندې نه کېږي کشمیر سخته مسله ده جلوسونو باندې نه کېږي دا د غزا کار دی تقریرونو باندې نه کېږي وی واخله اسلاف په لاس کې اوزه محاذونو ده خالد بن ولید په شان ګرمو محاذونو ده واخله اسلاف په لاس کې اوزه محاذونو له خالد بن ولید په شان ګرمو محاذونو له او دا د سړک د پاسه تکبیرونو باندې نه کېږي سړک د پاسه نه تکبیر باندې کېږي وی دا سړک د پاسه تکبیرونو باندې نه کېږي دا د غزا کار دی تقریرونو باندې نه کېږي کشمیر سخته مسله ده جلوسونو باندې نه کېږي وی جذبات زړه کې پیدا کا د محمود غزنوي غوندې جذبات زړه کې پیدا کا د محمود غزنوي غوندې او بھارت باندې حمله وکړه او بیا د ایوب جذبات زړه کې پیدا کا د محمود غزنوي غوندې بھارت باندې حمله وکړه او بیا د ایوب غوندې او جنگ تازه عمره په شعرونو باندې نه کېږي وی جذبات زړه کې پیدا کا د محمود غزنوي غوندې بھارت باندې حمله وکړه او بیا د ایوبي غوندې جنگ تازه عمره په شعرونو باندې نه کېږي دا د غزا کار د تقریرونو باندې نه کېږي کشمیر سخته مسله ده جلوسونو باندې نه کېږي